السلام علیکم په خیر راغلی. نن زمونږه د ډي آی ټي کورس آی سی ټي لیکچر نمبر 8 دی. څوک په تاسو کې نوي وي نو تاسو زمونږه په یوټیوب کې چینل نیو موټر سکل اکیډمي په یوټیوب کې دا چینل دی او په ټیک ټاک باندې دا آی ډي ده. نو تاسو لاړ شئ یوټیوب چینل ته او هغه چې کوم دی هلته پلی لیست دی د ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي په نوم باندې. نو په هغه کې ټول د 1 نه 7 نه پورې لیکچر هلته اویلیبل دي او هغه تاسو کتی شئ. راځو خپل ټاپک طرف ته. نننی زموږ د کورس ایجنډا به څه وي؟ ریم، روم، کیش میموري، فلیش and CMOS, expansion slots, adapter slot and driver base, different ports and connectors, input device او output device. دا به زموږ نننی کلاس ایجنډا وي. RAM, ROM, cache, flash and CMOS. RAM stand for random access memory. RAM is a type of volatile memory that store data temporarily while the computer is in use. RAM زموږ سره stand for random access memory. RAM زموږ سره یو type of volatile memory ده چې هغه ډیټا زموږ سره temporary store کوي. کمپیوټر زموږ سره په یوز کې نو زموږ سره ریم چې کوم دی دا ټمپرري عرضي زموږ سره ډیټا سٹور کوي. It is volatile memory because the data is lost when the computer is turned off or restarted. دې ته volatile memory دې ته وایي کنه چې کله ډیټا زموږ سره لاست کیږي، چې کله زموږ سره کمپیوټر ټرن اپ شي یا ریسټارټ شي نو هغه ډیټا زموږ سره څه شي؟ لاست شي، ضایع شي. نو دې ته ځکه volatile memory وایي. نو ریم زموږ سره volatile memory ده. Example of RAM include DDR3 and DDR4 زموږ سره example دی. دا زموږ سره ریم دی، تاسو په پکچر کې کتی شئ دا زموږ سره ریم دی. دا په مدر بورډ باندې لګېدلی انسټال شوی. بیا ټایپ اف ریم زموږ سره بیا ټایپ اف ریم دی. SD RAM synchronous dynamic RAM متوي. A type of RAM that synchronize with the system clock for faster data transfer rates. دا زموږ سره یو ټایپ اف ریم دی چې هغه د سیسټم چې کوم کلاک دی کوم چې سپیډ دپاره یوز کیږي هغه سره دا سینکرونایز کیږي. مطلب دا دی چې چینجز په یو ځای کې چینجز وشي نو اتومیټیکلی په بل ځای کې هم وشي، نو دې ته سینکرونایزیشن وایي. نو دا زموږ سره د فاست ډیټا ټرانسفر ریټ دپاره یوز کیږي. دا زموږ سره SD ریم دی، تاسو کتی شي. بل زموږ سره DDR double data rate, a type of SD RAM that can transfer data twice per clock cycle resulting in faster transfer rate. او دا زموږ سره ډبل ډیټا چې کوم دی ټرانسفر کوي پر کلاک سایکل چې کوم دی زموږ سره ډبل ډیټا ټرانسفر کوي. نو ته DDR ډبل ډیټا ریټ وایي. بل زموږ سره DDR2 SD RAM دی. in improved version of DDR SD RAM that operate at high clock frequency and use less power. بیا زموږ سره بل یو ټایپ دی امپروو ورژن دی د DDR SD RAM او دا په هایر کلاک فریکوینسي باندې چې کوم دی اپریټ کیږي او دا لیس پاور کنزمپشن دی، پاور چې کوم دی لیس استعمالوي، کم استعمالوي. DDR3 SD RAM دی. دا زموږ سره فردر امپروو ورژن اف DDR SD RAM دی او دا اپریټ کیږي په اون هایر کلاک فریکوینسي او دا چې کوم دی لو پاور کنزمپشن دی د DDR2 په نسبت بیا د دې نه ښه بجلي پاور چې کوم کنزمپشن دی هغه کم دی. بیا زموږ سره دی DDR4 SD RAM. دا لاټیسټ ټایپ اف DDR SD RAM دی چې دا هایر پرفارمنس پرفارم کوي او لو پاور کنزمپشن دی. لو پاور کنزمپشن مطلب دا دی چې پاور کنزمپشن د دې کم دی، بجلی کم یوز کوي. and large memory capacities than previous version او د دې چې کوم memory capacities ده نو هغه لارزه ده مخکینو نه. بیا SRAM دی، static RAM دی. A faster and more expensive type of RAM that it does not require refreshing and is often used in cache memory. static RAM زموږ سره یو fast او more expensive type of RAM دی چې هغه refreshing نه غواړي او بل دا دی چې په cache memory کې یوز. cache memory زموږ سره یو small memory ده، ډیره تیزه memory په هغه کې دا یوز کیږي. VRAM دی، video RAM, a type of RAM specially designed for graphics processing and is often found in graphics card. VRAM زموږ سره ویډیو ریم دی، دا ټایپ اف ریم دی او دا سپیشلی د گرافیکس چې کوم پروسیسینګ کې دا یوز کیږي او نور گرافیکس کارت وغیرہ نه په کې زموږ سره دا ټایپ اف ریم یوز کیږي.
بل زموږ سره دی بل یو ټرم دی روم ریډ اونلی میموري یو ریم دی یو روم دی RAM random access memory or ROM read only memory. ROM is the type of non-volatile memory that is used to store permanent data such as BIOS. دا زموږ سره یو ټایپ اف نان ولټایل میموري ده او دا پرمننت ډیټا سٹور کوي. ریم زموږ سره ټمپرری ډیټا سٹور کوله او روم زموږ سره پرمننت ډیټا سٹور کوي لکه بایوس چې کوم ډیټا دا زموږ سره ده دا تاسو کتلی شي دا زموږ سره روم دی. ډیټا چې کوم دی دا په روم کې سٹور کیږي نو دا نه چینج کیږي ځکه د دې نوم دی ریډ اونلی میموري. په دې کې موږ صرف ډیټا ریډ کولی شو رایټینګ پې نشو کولی ډیټا موږ رایټ کولی نشو نو دې ته ځکه روم وایي. او دا نان ولټایل میموري ده. نان ولټایل میموري هغه ده که چېرته ریسټارټ شي یا پې بجلي لاړه شي نو ډیټا زموږ سره نه لاست کیږي. اګزامپل زموږ سره د روم دی انکلود EEPROM دی او EEPROM دی او PROM دا د ټایپ اف روم دی. بیا PROM زموږ سره دی programmable ROM a type of ROM that can be programmed once using a special device called ROM programmer. دا زموږ سره ټایپ اف روم دی چې هغه پروګرام کیږي یو پیرله using یو special device په تھرو باندې چې هغه ته روم پروګرامر وایي. once programmed the data stored in PROM cannot be changed. کله چې دا زموږ سره یو پیرله پروګرام شي نو ډیټا زموږ سره چې کوم PROM کیږي نو هغه زموږ سره نه چینج کیږي. دا تاسو په دې ایمیج کې کتلی شئ دا زموږ سره PROM دی. بل زموږ سره EEPROM erasable programmable ROM a type of ROM that can be erased and reprogrammed multiple times using UV lights. دا زموږ سره ټایپ اف روم دی چې هغه زموږ سره ایرایز کیږي او ریپروګرام کیږي ملټیپل ټایم د الټرا وایلټ لایټ په ذریعه باندې چې کوم دی هغه زموږ سره پروګرام کیږي. to erase an EEPROM it must be exposed to ultraviolet light for a certain of time which clear the data store. او د EEPROM نه چې کوم دی ایرایز مین ختمېدل ایرایز کېدل دا چې کله موږ ډیټا دی ایرایز کوو نو دا د الټرا وایلټ نه چې کوم دی پاس شي د څه ټایم دپاره نو هغه چې کوم دی دا ډیټا کوم په دې کې سټور وي نو هغه زموږ سره ایرایز کړي ختمه کړي. use an older chip in testing او دا به زیات په اولډ چې کوم چیپونه او هغه کې به دا زموږ سره یوز کېدو. بل زموږ سره ټایپ اف دی EEPROM دی electrically erasable programmable ROM دی. type of ROM دی that can be erased and reprogrammed electronically. دا زموږ سره یو ټایپ اف روم دی چې ایرایز کیږي او ریپروګرامي الکترونیکلی without the need of او دې لپاره الټرا وایلټ لایټ ضرورت نه وي. او EEPROM چې کوم دی دا ری رایټ کیږي په انډیویژوال بایټ کې نو هغه د اوریجنال لکه فلیکسیبل وي د EEPROM په نسبت او دا بایوس کې یوز کیږي. بل زموږ سره فلیش روم a type of EEPROM that can be erased and reprogrammed in large blocks making it faster than EEPROM. دا زموږ سره EEPROM یو ټایپ دی او دا ایرایز کیږي او ریپروګرام کیږي په یو لارج بلاک کې ځکه چې ته فلیش میموري وایي میکینګ او دا تیز وي د EEPROM نه. او فلیش میموري زموږ سره زیات په USB ډرایور کې یوز کیږي USB کې یوز کیږي په دې کې د فلیش ځکه چې دا زموږ سره ډیر تیز فلیش میموري زموږ سره تیزه وي نو په دې کې دا یوز کیږي او ریپروګرام کیږي که نه فار ایگزامپل تاسو USB کې ډیټا وراچوئ که نه نو هغه بیا تاسو فارمیټ کوئ بیا یې وراچوئ بیا یې فارمیټ کوئ نو ملټیپل ټایم ایرایز کیږي هم او ریپروګرام کیږي. یا میموري کارت کې موږ بار بار ډیټا وراچوو بیا یې فارمیټ کوو بیا یې وراچوو نو داسې ریپروګرام او سالډ سټیټ ډرایو SSD چې څه ته وایي. او دا زموږ سره نان ولټایل میموري ده that is used to store data permanent. دا زموږ سره permanent data سټور کوي که کمپیوټر بند شي یا ریسټارټ شي لکه فار ایگزامپل USB کې ستاسو سره ډیټا ده که نه نو کمپیوټر کې پې بند شي او که ریسټارټ شي نو کومه ډیټا چې په USB کې ده هغه په دې کې سیو وي permanent سټور وي یو خو هغه چې ته فارمیټ کې نور په دې کې نو دې ته ځکه زموږ سره نان ولټایل میموري دې ته وایي. use in USB drivers SSD او دا فلیش روم زموږ سره په کوم ځای کې یوز کیږي په USB ډرایورز کې او یا SSD کې زموږ سره یوز کیږي. بل زموږ سره ماسک میموري دا یو ټایپ اف روم دی and that is programmed during the manufacturing process using photolithographic mask and cannot be changed afterward. دا ټایپ اف روم دی زموږ سره چې دا پروګرام کیږي ډیورنګ د په کوم ځای کې چې دا مینوفیکچر پروسس کیږي کوم ځای کې تیاریږي نو هغه
ګرافیک چې کوم دی ماسک یوز کوي او دا بیا د هغه نه پس نه چینج کیږي. ماسک روم زموږ سره یوز کیږي د ډیټا لپاره او دا نه چینج کیږي لکه فریم ویر شو او دا زیات امبیډډ سیستم کې یوز کیږي لکه الکترونکس زموږ سره ټي وي ریموټ شو واشنګ ماشین شو نو په دې کې زموږ سره ماس میموري یوز کیږي. بل زموږ سره یو ټرم دی CMOS complementary metal oxide semiconductor is a type of memory that is used to store BIOS setting and other system information. CMOS زموږ سره یو بیټري ده د بیټري دا په مدربورډ کې لګېدلې په سیسټم کیس کې په مدربورډ کې لګېدلې لکه په ګړۍ کې چې څنګه سیلي نو دا لګېدلې دا د کمپلیمنټري میټل اکساید سیمي کنډکټر دې ته وایي او دا ټایپ اف میموري ده چې دا زموږ سره د BIOS setting او نور انفارمیشن کوي. فار ایگزامپل تاسو سره په دې کمپیوټر کې چې کوم دی کوم ډیټ دی تاسو ته ښیي یا ټایم دی نو دا څوک سټور کوي دا بیټري سټور کوي. نو کله ځینې ټایم کې دا خراب شي نو ستاسو له هغه ټایم هلته تاسو سیټ کوئ خو هغه نه سیټ کېږي بای ډیفالټ ته ځي نو دې د وجې نه دې ته CMOS بیټري وایي. نو دا زموږ سره ډیټ شو یا ټایم شو نو دا زموږ سره دا سټور کوي او دا زموږ سره په مدربورډ باندې چې کوم دی یو سمال بیټري او د نان ولټایل وي. مطلب دا دی که بجلي پرې لاړه شي او که دغه شي که تاسو کتی شئ که نه چې کله موږ خپل کمپیوټر بند کړو نو یا واپس یې کولاو کړو نو سیسټم هغه ټایم زموږ سره هغه شانته وي که نه خرابېږي خو نه یا ضایع کېږي نه دې ته ځکه نان ولټایل میموري وایي. اګزامپل زموږ سره چې کوم دی BIOS سیټ اپ دی یا RTS ریل ټایم دی. بل زموږ سره ایکسپنشن سلاټ اډاپټر سلاټ اینډ ډرایور بیز. ایکسپنشن سلاټ هغه سلاټس دي دا فزیکل سلاټ چې زموږ سره په مدربورډ باندې چې هغه الاو کوي څه په هغه باندې موږ ایکسپنشن کارت انسټالولی شو نو دغه ته ایکسپنشن سلاټ وایي او دې کارت زموږ سره اډیشنل فنکشنالیټي وي کمپیوټر ته ورکوي لکه اډیشنل USB پورټ شو نیټورک کنیکټیویټي شو نو دا زموږ سره تاسو کتی شئ دې ته ایکسپنشن سلاټ په دې کې موږ ریم انسټالولی شو نور ګرافیکس کارت وغیره دا دې ته ځکه ایکسپنشن سلاټ وایي او کامنلی زموږ سره ایکسپنشن سلاټ کې PCI دي پریفرل کمپوننټ انټرکنیکټي او AGP اکسلریټډ ګرافیکس په دې کې موږ ګرافیکس کارت چې کوم دی انسټالولی شو دې ته ځکه ایکسپنشن سلاټ ویلی کېږي. بل زموږ سره اډاپټرز کارډز یا ایکسپنشن کارډز دي دا زموږ سره انټرفیس کارت دی ته موږ هم ویلی شو او دا زموږ سره هارډویر کمپوننټ دی دا انسټالیږي په ایکسپنشن سلاټ کې دننه بیا استعمالیږي او دا کمپیوټر ته یو فنکشنالیټي ایډ کوي لکه NIC په ذریعه باندې موږ خپل کمپیوټر چې کوم دی د لوکل ایریا نیټورک سره کنیکټ کولی شو. اګزامپل زموږ سره ګرافیکس کارت دی ساوند کارت دی نیټورک انټرفیس کارت دی USB کارت دی دا کارت زموږ سره په خپل اون ډرایور او سافټویر کې راځي او دا کمپیوټر د اډیشنل فنکشنالیټي چې کوم دی هغه ایډ کوي. بل زموږ سره ډرایور بیس دی. ډرایور بیس زموږ سره یو فزیکل سلاټ دی په کمپیوټر سیسټم کې په کوم ځای کې چې موږ سټوریج ډیوایس انسټالو لکه هارډ ډیسک شو یا SSD شو په کوم ځای کې چې موږ هارډ ډیسک یا SSD انسټالو نو هغه ځای ته څه وایي ډرایور بیس وایي. ډرایور بیس ټایپیکلی زموږ سره د کمپیوټر په فرنټ کې یا سیسټم کیس په سایډ کې چې کوم دی دا زموږ سره موجود وي او دا ایزیلی اکسس کېږي او موږ مینټین یا ریپلیسمنټ په اسانه کولی شو دا تاسو کتی شئ ته ډرایور بیس وایي. بل زموږ سره ډیفرنٹ پورټس اینډ کنیکټر دي. زموږ سره USB سینیر یونیورسل سیریل بس USB د دې نه ابریویشن دی او دا زموږ سره وایډلی استعمالیږي او انټرفیس دی د څه دپاره په دې کې موږ نور پیرفرل چې کوم دی هغه کنیکټ کوو لکه کیبورډ شو ماوس شو پرنټر شو نور سټوریج ډیوایس یا موږ کمپیوټر سیسټم سره چې کنیکټ کوو نو هغه موږ د کم پورټس په ذریعه USB پورټس په ذریعه باندې موږ کنیکټ کولی شو. نو USB پورټ کنیکټر زموږ سره په مختلف شکل کې راځي په سایز کې په هغه کې USB ټایپ 1 دی USB ټایپ B دی او C دی او USB زموږ سره بیا رینج اف ترانسفر سپیډ وي په دې کې لکه لاټیسټ ورژن زموږ سره USB 3.2 کم سپیډ دی سپورټینګ ډیټا ریټس اپ ټو 20 GB پورې دا زموږ سره سپورټ کوي. بل زموږ سره VGA دی. VGA ویډیو ګرافیکس ایریا دا زموږ سره یو اولډ انټرفیس دی او دا کمپیوټر موږ کنیکټ کوو یو مونیټر یا ډسپلی سره دا تاسو کتی شئ زموږ سره VGA کیبل دی پورټس دی او دا VGA کنیکټر زموږ سره زیات بلو کلر کې وي او دې کې 15 پینز وي هغه په 3 روز کې ارنج شوي دا تاسو کتی شئ کنه 3 رو دي یو 1 2 3 او په دې کې بیا پینز وي 15 پینز وي او VGA سپورټ انالاګ ویډیو سیګنل ډسپلی ریزولوشن د دې پورې زموږ سره چې کوم دی دا ډسپلی کوي.
بل زموږ سره HDMI High Definition Multimedia Interface دا زموږ سره یو ډیجیټل انټرفیس دی. په دې په ذریعه موږ سکرین یا ملټي میډیا چې کوم دی د خپل ډیوایس سره کنیکټ کولی شو. آډیو ویډیو ډیوایس سچ as TV مانیټر سره موږ چې کوم دی خپل کمپیوټر کنیکټ کولی شو. بل زموږ سره آډیو کنیکټرز دي. آډیو کنیکټرز آر یوز فار کنیکټینګ سپیکرز مایکروفون وغیره د سیسټم سره موږ کنیکټ کوو نو هغه آډیو فورس په کنیکټر په ذریعه. کامن ټایپ زموږ سره چې کوم دی 3.5 mm جیک دی او RCA کنیکټر دی. جیک چې کوم دی د هیډفون لپاره یوز کیږي او سپیکر لپاره، وایل RCA چې کوم کنیکټر دی نو هغه زموږ سره د هوم تھیټر سیسټم کې یوز کیږي. بل زموږ سره نیټورک پورټس دي. Network connector are used for a connection in computer system to local area network LAN or internet. network چې کوم کنیکټرز دي کنه هغه په ذریعه مونږه د خپل سیستم سره لین نیټورک چې کوم دی کنیکټ کوو نو هغه دپاره مونږه یوز کوو. کیبل پکې لګوو دغه ته نیټورک کنیکټرز وایي. نو په هغه کې کامن ټایپ زموږ سره RJ45 کنیکټر دی چې هغه د ایترنیټ کنیکشن دپاره یوز کیږي او په دې کې فایبر آپټکس کنیکشن یا وایرلیس انټرفیس بلوټوث وای فای زموږ سره هم وي. بل زموږ سره دی انپوټ ډیوایس. د دې نه مخکې که کومو ملګرو چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه زموږ د یوټیوب چینل چې کوم دی نیو ماډرن سکل اکیډمي په نوم باندې دا تاسو کتلی شئ. نیو ماډرن سکل اکیډمي په نوم باندې چینل دی، هغه تاسو سبسکرایب کړئ، شیر کړئ او کمنټس وکړئ. تاسو ته څه مسله وي نو کمنټس کې ماته په یوټیوب کې ووایئ انشاءالله، نو په هغه باندې به بیا موږ ویډیو جوړو. نو کیبورډ زموږ سره بیا انپوټ ډیوایسز. انپوټ ډیوایس زموږ سره هغه ډیوایسز دي د ډیوایس which are used for inputting data to computer system is known as input device. هغه ډیوایس چې هغه په ذریعه موږ کمپیوټر ته ډیټا ورکوو نو هغه ته څه وایي انپوټ ډیوایس. لکه فار ایگزامپل زموږ سره دی کیبورډ. Keyboard is the most common and popular input device which is used to input to the computer system. Keyboard زموږ سره یو پاورفul او common popular input device دی چې په هغه په ذریعه موږ کمپیوټر ته ډیټا ورکولی شو کنه. کمپیوټر ته موږ په څه په ذریعه ډیټا ورکوو؟ انپوټ ډیوایس په ذریعه، کیبورډ په ذریعه. کیبورډ زموږ سره بیا په 2 سایز کې 84 کیز په ځینو کیزونو کې 101 کی ځینو کې 102 خو زیات چې کوم دی نن سبا 104 کی او 108 کی زموږ سره اویلیبل وي په وینډو کې. کیبورډ زموږ سره بیا پالمینګ کیز وي په کیبورډ کې، تاسو کتلی شئ. په دې کې بیا زموږ سره ټایپینګ کی وي. These key include the letter A to Z and digit keys 0 to 9. په دې کې زموږ سره ځینې وي 8A نه د Z پورې کی، په دې ته الفا لیټر کی ټایپینګ کی وي، او د 0 نه 9 پورې دې ته زموږ سره ټایپینګ کی وي. بل زموږ سره نومریک کی وي. It is used to enter numeric key. د 0 نه 9 پورې چې کوم دې ته نومریک کی پیډ وایي، د سایډ ټچ کوم په دې ماوس کې لګېدلی کیبورډ کې لګېدلی سوري. بل زموږ سره فنکشن کی دی. The 12 function key are present on the keyboard which is arranged in the row at the top of the F1 function key زموږ سره هغه دی F1 F2 F3 د F12 پورې چې کوم کیز دي دا فنکشن کی وایي. او د هر یو کی چې کوم دی یو خپل یونیک میننګ وي او د سپیسیفیک پرپز لپاره یوز کیږي. لکه F1 زموږ سره هیلپ لپاره، F2 زموږ سره رینیم لپاره، F5 ریفریش لپاره. داسې چې کوم دی د هر یو کی خپل فنکشن دی. بل زموږ سره کنټرول کی. د 12 function key are used present on the keyboard which are in the row. دا کنټرول کی موږ دې ته هم شویل کوم چې په دې رو کې زموږ سره ارینج وي. سپیشل پرپز کی زموږ سره هغه کیبورډ کې هغه کیز دي چې هغه د سپیشل پرپز لپاره یوز کیږي، لکه انټر شو، شفټ شو، کیپس لاک شو، نم لاک شو، سپیس بار شو ان پرنټس کې. نو انټر موږ د هم یو سپیسیفیک ټاسک لپاره استعمالوو کنه، یا شفټ شو. فار ایگزامپل تاسو ایټ د ریټ لیکئ نو چې په دو ایټ د ریټ په کوم ځای دی؟ په دو باندې. نو چې تاسو صرف دو پریس کړئ نو تاسو سره به دو لیکلی کېږي. که تاسو سره شفټ پریس کړئ نو تاسو سره به ایټ د ریټ لیکېږي. نو دې نه موږ سپیسیفیک کار شو اخیستی. دا زموږ سره کیپس لاک دی. کیپس لاک ته